السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ، د صحت کلي به په تن وي او ورځ په خیر سره پیل کړې وي. راغلي یو نن ورځ د تېرې ورځې پاتې درس پاتې وو په تحلیلي هندسه کې، او هغه کوم حالتونه چې درې مو ویلي وو او پاتې کوم حالتونه چې دي هغه نن وایو. نن ورځ راځو څلورم حالت ته یې، څلورم حالت باندې خبرې کوو. څلورم حالت څه وایي؟ که چېرته یوه مستوي دوه سر په سر مخروطونه، یعنې دوه مخروطونه داسې کته کړي چې د مخروط چې مستوي د مخروط د محور سره موازي وي، خو هغه په بر کې ونه لري، یعنې هغه کته نه کړي، یعنې محور کته نه کړي، یوازې ورسره موازي وي، نو د دواړه مخروطونه سره کته کړي، نو په دې وخت کې های پارابولا لاسته راځي. مثلا دوه مخروطونه دي، دوه مخروطونه دي، دا یو مخروط، دا بل مخروط، دوه مخروطونه دي. محور به هم پکې رسم کړو. دوه مخروطونه که چېرته اوس یوه مستوي هر کله چې یوه مستوي دوه سر په سر مخروطونه داسې کته کړي چې د مخروط د محور سره موازي وي، خو هغه محور قطع نه کړي، نو په دې وخت کې های پارابولا لاسته راځي. مثلا دا ډول مثلا دا یوه مستوي ده، په دې ځای کې دوه اشکال لاسته راځي، های پارابولا لاسته راځي. یو دلته راځي، یوه دلته لاسته راځي، بله دغه ځای کې. دوه دلته پارابولا لاسته راغله، های پارابولا وبخئ، های پارابولا ده. دلته مستوي دوه سر په سر مخروطونه کته کړل، خو داسې چې مستوي د مخروط د محور سره موازي ده، خو مخروط د مخروط محور یې کته کړی نه دی، نو په دې وخت کې های پارابولا لاسته راغله. تاسو خپله ولیدل چې یوه پاس راځي، یوه لاندې، د یوې خوله پاس راځي، بلې لاندې ده، دوه مخروطونه دوه های پارابولې لاسته راغلي. اوس راځو پنځم حالت ته. که چېرته یوه مستوي د مخروط د راس سره تقاطع وکړي، که چېرته یوه مستوي د مخروط د راس سره تقاطع وکړي، نو په دې وخت کې یوازې یوه نقطه تشکیلېږي. مثلا یو مخروط دی، یو مخروط دی، دی محور ده، یوازې د یوې دلته د مخروط د راس سره څنګه راس ته دلته یوازې ما یو مخروط رسم کړی دی، پاس یو بل مخروط هم شته، خو هغه نه لیکو، صرف نفرت پرې کوو. دلته مساوي راځي، یوازې د دې نقطې سره تقاطع کوي، یوازې د دې نقطې یا د مخروط د راس سره تقاطع کوي، نو په دې وخت یوازې یوه نقطه تشکیلېږي، یوازې یوه نقطه تشکیلېږي، یعنې یوازې یوه نقطه منځته راځي هر کله چې یوه مستوي د مخروط د راس سره تقاطع وکړي، نو په دې وخت کې نقطه تشکیلېږي. دا و د څلورم حالت. اوس راځو شپږم حالت ته. وبخئ، دلته پروا نه کوي، دلته څلورم لاندې بل خط، پنځم خط یو بل پاتې شو، ښه ده، اوس به یې ووایو، پروا نه کوي، ما له یاده ووتو. که چېرته یوه مستوي دوه سر په سر مخروطونه داسې کته کړي چې د مخروط اصلي محور په بر کې ونیسي، یا
داسې ډول چې د مخروط اصلي محور کته کړي، نو په دې واقع کې دوه متقاطع کرښې تشکیلیږي. مثلا پروا نه کوي که ما مخته وي څه ته مې ویلي وي، پروا نه کوي. زموږ او تاسو یوازینی هدف دغه دی چې زده کړه وکړو، یو څه ترلاسه کړو. ښه د سترګو متوجه اوسئ. دوه سر په سر دوه مخروطونه رسموو دلته. دوه مخروطونه دي دا دوه. دلته اوس دا محور به مثلا کو دا محور دی. اوس ما اگر راځي ما مستوي راځي دواړه مخروطونه داسې قطع کوي چې اصلي محور هم قطع کېږي پکې داسې ډول. یو مستوي راغله، یو دوه سر په سر مخروطونه داسې قطع کړل چې د مستوي د محروط محور پکې هم قطع شو. نو په دې وخت کې دوه متقاطع کرښې لاسته راغلي. یوه دغه ده، یوه کرښه دغه ده، داسې سره قطع کړي دي. ښه یوه کرښه دغه ده، داسې سره قطع کړي دي. یعنې یوازې د دوې کرښې لاسته راغلې. دا بل حالت دی. ښه دا شپږم حالت دی ورنموو. دا شپږم حالت دی. یو مستوي راغلی ده، یو مخروط یې قطع کړی دی او په نتیجه کې دلته دوه سر په سر مخروط داسې قطع کړي دي چې اصلي محور چې دی هغه هم پکې قطع شوی دی. نو په نتیجه کې دلته دوې متقاطع کرښې لاسته راغلي دي. پوه شوي به وایي انشاءالله. بل ته راځو. اووم حالت دی. اووم حالت داسې وایي چې که چېرته یوه مستوي د مخروط د مولد حد سره تقاطع وکړي، که چېرته یوه مستوي د مخروط د مولد خط سره تقاطع وکړي، نو په نتیجه کې یوازې یوه مستقیمه کرښه لاسته راځي. یوازې یوه مستقیمه کرښه لاسته راځي. مثلا دا یو مخروط دی، دا یو مخروط دی. دا ابتدا مولد خط وایي. مولد خط مولد خط مولد خط دې ته مولد خط وایي. دې ته مولد خط وایي. اوس یوه مستوي راځي د مولد خط سره تقاطع کوي. دلته تقاطع کوي ورسره. دا یوه مستوي ده، د مستوي د مولد خط سره تقاطع کړې ده. هر کله چې تقاطع ورسره وکړي دلته یوازې یوه مستقیمه کرښه لاسته راځي. دا یوه کرښه ده، مستقیمه کرښه ده. یو مستقیمه کرښه دلته لاسته راغله چې دا یو بل اووم حالت و دی. نو دا حالتونه د مخروطي مقطعګانو حالتونه د مستوي او د مخروط ترمنځ کوم حالتونه چې وو د دوی تقاطع هغه ټول تاسو ته ما وړاندې کړل. ځینې حالتونه یې په پرونۍ ویډیو کې وو، درس کې وو، او نن کوم حالتونه چې پاتې وو تاسو تدریس کړل. انشاءالله درس وړاندې ادامه ورکوو. نور مو وخت نه نیسو. د خدای په امان.